سلامونه دوستانو، بشیر وطندوست یم. د نن ورځې لپاره مو د انګلیسي ژبې هغه مهمې جملې راخیستې دي چې په روزمره ژوند کې موږ او تاسې اړتیا ورته لرو. My stomach is growling. زما معده کې غږ دی، دربیږي یا مې د نس کې ګوراړی دی. This is a very old book. دا کتاب ډیر پخوانی دی یا دا ډیر زوړ کتاب دی. Here is my bicycle. دا زما بایسیکل دی یا زما بایسیکل دلته دی. I want someone to talk to. زه غواړم داسې یو څوک پیدا کړم چې د هغه سره خبرې وکړم، مجلس وکړم. Some boys came to the classroom. ځینې هلکان صنف ته راغله. He plays soccer. دی د فوټبال بازي کوي یا د فوټبال د بازي لوبغاړی دی. He rang the doorbell. د دروازې هرنګ یا زنګ ووهي. My friend have been ill in bed since last Friday. زما ملګری د تیرې جمعې راهیسې مریض دی، بیخي یعنی پر تخت باندې پروت دی. My father was busy. زما پلار مصروف و. I learned a lot from him. ما د ده څخه ډیر څه زده کړي دي، ما د ده څخه ډیر څه زده کړه ده. He got angry. د طبیعت خراب شو، درد ورغی، مشتس شوی، اعصاب خراب شو. She turned down my offer. دې زما هغه افر چې مور کړی وو یا مو مثلا پیشنهاد ورته کړی وو هغه یې رد کړي. Is this ball yours or hers? آیا دا ګین ستا دی که د دې دی؟ Please take one. مهرباني وکړئ یو واخلئ. Put that in writing. دا په لیکلو کې استعمال کړئ یا په لیکلي شکل باندې یا ولیکه. They have their own troubles. دوی خپل مشکلات لري یا دوی په خپله په مشکلاتو کې ښکیل دي یا د مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. The twin look exactly alike. د غبرګولیان یا دوهګوني دوی یو بل ته بیخي سره سوي دي یا دوی کټ پټ په یوه شکل باندې دي. دوستانو خدای دې وکړي چې ورباندې پوه سوي یاست، که په کوم ځای باندې پوه سوي نه یاست کولی ستاسې کمنټ راته راکړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.